ژوند میډیا چینل ګران لیدونکو تاسو ته د نن ورځې تازه راپور کې ښه راغلاست وایم. د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه پاکستان ویستل شوی. واشنگټن امریکا له بېلابېلو هیوادونو سره د اقتصادي او پوځي اړیکو د ځواکمنتیا په برخه کې یوه نوې تګلاره یا ستراتیژي اعلان کړه، خو د پاکستان نوم پکې نه دی یاد شوی. دغه ستراتیژي په جنوبي اسیا کې د چین او روسیې د پراخېدونکي اغیز د مهار کولو لپاره جوړه شوې ده، چې د یو اوږده راپور په بڼه راغلی چې پکې د جنوبي اسیا 15 هیوادونه د نویو متحدینو او شریکانو په توګه یاد شوي چې د ګډو ستراتیژیکو موخو لپاره کار کوي. په دغه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې امریکا غواړي په جنوبي او جنوب ختیځ اسیا کې خپل حالت کې بدلون راولي. د امریکا د دفاع وزارت لخوا په دغه خپور شوي راپور کې راغلی دي په جنوبي اسیا کې موږ په دې کار کوو چې له هند سره مو خپل ستر دفاعي شراکت عملیاتي کړو، په داسې حال کې چې له سریلانکا، مالدیو، بنګلادیش او نیپال سره هم خپل پراخېدونکي شراکت خپلو. په راپور کې د اندو پاسفیک په برخه کې راغلی دي چې امریکا به د جنوب ختیځ اسیا هیوادونه له ویتنام، اندونیزیا او مالیزیا سره د خپلو امنیتي اړیکو د ځواکمنتیا ته دوام ورکړي او له بارونایي لاوس او کمبودیا سره به هم په دوامداره توګه ښکېل پاتې شي. په راپور کې وړاندې راغلی دی چې اندو پاسفیک د نړۍ له دریو څخه 2 برخې ودې سره مرسته کوي او د کورنیو تولیداتو په برخه کې د نړۍ د جی ټي پي 80% جوړوي. راپور زیاتوي د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي وده په امریکا، چین او جاپان کې ده او بیا په نړۍ کې په چټکۍ سره اقتصادي وده په هندوستان، کمبودیا، لاوس، برما، نیپال او فلپین کې ده. په راپور کې دا هم راغلی دی چې د امریکا د صادراتو له 4 څخه 1 برخه د اندو پاسفیک هیوادونو ته ځي او چین او هندوستان ته د امریکا صادرات د تیرې لسیزې پرتله 2 برابره زیات شوي دي.